بیا د باران په شپه را نشي بیا د باران په شپه را نشي د خپې خاپونه دي بیبي لیدلیونه شي چول کیږي اشکی اولاد کی چولی دی او قرد دی وړ دی او وطني قرد دی او ګلاس به کارو الو بالو و چلو بالو یعنی خو سپیشل اشور کې خده او کا په 100 روپے وشل دی شهر سم رشته شورا دي چې دا کړی دام پیښور کې ادا کړی پیښور کې خخه پیښور کې ماشاءالله نو چل خو یاد کړی دی او بس څنګه کې چل چې یاد نه کې بل لار نشته ها زیاتره د استادان خلکو ته چل پاسای نه کوي کنه بس موږ بل خپل تکلیف او زحمت سرتیر کې استاد نم یاد کړو غوره خلکو بس غوري راوړي دي نو خلک مینوال ډیر دي ها بالکل مزار شریف دغه ماین راځي خسته ماین راځي او د باران په ورځ او یخ هوا کې به ډېر خوشاله او خامخا خوشاله چې بیروبار یې روغله بس هر سړی خوښي دمه بم نه نه مړه دمه چې تر ورو ساده مگر مې یخني د خلک اسکی باراني موسم ده څه خسته خوشبوئی لري ماشاءالله تور مرشم پکې استعمالېږي تور مرچ مالګه بعض خلک یې پاریزي کنه مرچ نه مالګه نه موږ دې کې مالګه مرچ نه اچو بیا د باران په شپه را نشي بیا د باران په شپه را نشي د خپې خاپونه دي بیبي لیدلیونه د سختن تعالی په سپیشلي نامه سلامونه خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوښه او خوشحاله اوسئ یو ځلې بیا له ښایسته ننګرهار نه باراني موسم دی او په باراني موسم کې ښار ته راوتي یو بیګا ټوله شپه ډېر سخت شمال او نن سخت یخ هم دی د ننګرهار ګر چاپېره په نږدې ولسوالیو کې ډېره واوره هم شوې ده نو تاسو ته خپرونه جوړو جلالاباد ښار ته وځو خلک په باراني موسم کې په یخ موسم کې کوم ګرم خوراکونه ډېر زیات خوښوي راځئ خپرونه راسره وګورئ ملتیا مو کې زما سره پاتې شئ جلال آباد ښار کې باراني موسم کې او بیا دا ګرم اش نو ستاسو به وطني اش ډېر زیات خوښیږي هغه خصوصا چې په ننګرهار کې او ته دومره ښایسته اش نوش جان کې بیا ظلم کې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی خیر ډېر لکه چې یخ ډېر کېږي والله خدای هوا یخ دی نن ښایسته باران هم شو که نه هو لا نری باران وشو ښه باران ته په باران کې خوشحاله یې که د عام ورځو کې والله د عام ورځ نه په باران کې خوشحال یو ګاګ ډېر راځي ګاګ ډېر راځي که نه بالکل اش خرڅې
واش خرڅوم. څومره وخت کېږي دا کاروبار کې؟ ولا دا اول کال مې د مخکې مې د غنو کار کولو. اش چل دې چانه یاد کړی؟ دا بس خپل هم یادو. چې چول کېږي اش کې؟ ولا دې کې چولې دي او قرد دي وړې دي او وطني قرد دي او ګلاس به کې کارو الو بالو و چلو بالو یعنی خو سپیشل اش ورکې خده او کا په 100 روپۍ وشل دي شهر سم رشته نو سو والا دي چې خوخي ورته سو والا چې خوخي یخ موسم کې اش ډیر ګټور دی د وسینې لپاره خده دوا ده چې سینې ورته راشه زمانه عاشق را راشي د الله عاشق چې بس سینم خلای شي زکام ډاکټر د مزي ورته او د ډاکټر د مزي او ډاکټر ته چی کې چې سینه او زکام د خاطر نو خوندور اش دی بس خو خوندور دی کنه خپل نوش جان کې ولې نه کله کله خورو مسافر وای چې مونږ ته راولېږي وقاف مشکل نشته دی ولې ورته ښه نو هغه به مهش تیارولې شي کور کې خو دا خار کې چې دی بیا چې دغه ورونه تیاری کنه دغه ځوانان کاروباري ځوانان هغه بیا بیل خول کوي نو هغه خو بس در سړي خپل مسلک کې کنه تا ته ستاد اش صفت چا کړې تر اوسه ولې نه ډیر خلک کنه کوي خلک کامیاب دي ان شاء الله مننه ګرم دی دا څه کې مړه زه خو دې اوسه اګوري دا ما ته ویلو کنه چې لاس مو ګرم دی دا خو بس نو ګوري زلرته ولاړې ما ډیره مننه قربان خوشاله ډیره مننه ملتیا مو کې یا باراني موسم او ګرم خوراکونه جلال آباد کې کله خلک کوم زیات خوخي ملتیا مو کې باراني موسم او د مخابراتو چوک مشهوره یخني نو دا د یو یخني ده چې زیاتره ناروغانو د لپاره څوک چې غوړ ډیر زیات د خار مختلف خوراکونه نه خوښوي نو دا یخني ورته سره زر ده څنګه السلام علیکم ستړی مشه وروره په خیر راغلی جوړ په خیر وعلیکم السلام ستړی مشه ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې رفیع الله ده د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ رفیع الله جان لکه چې سخت یخ دی کېږي یخ ده یخ باران شمال لګېږي بیګانه شمال دی بیګانه شمال دی سار نه باران دی او شمال دی نو ته باران کې خوشحاله یې که باران نه علاوه باران کې حتی خلک وایي چې باران کې ستاسو کار ښیي که نه خو داسې ده چې زمونږ د ناستې ځای چې مجهز نه دی که نه ګرم خوراکونه خلک ډېر خوښوي ګرم خلک خوراکونه خدای مهربانه دی او ښایسته ځای به هم خدای درکړي خدای مهربانه دی امید به ساتي امید الله نه او چرګ یخني خلک خوښوي چرګ یخني ساده ګرمه ګرمه یخني د خلک اسکي باراني موسم ده څه ښایسته خوشبویي لري ماشاءالله تور مرچ هم پکې استعمالېږي تور مرچ مالګه بعضې خلک یې پرهیزي که نه مرچ نه مالګې نه موږ دې کې مالګه مرچ نه اچوو بعضې خلکو نه پوښتنه کوو څوک مالګه خوري څوک مرچ نه خوري دلته ډېر داسې راځي مریضان راځي که نه څوک تکلیف لري فشار تکلیف لري مالګه پکې نه وي مرچ پکې نه وي هغه علیحده ورته اچوو ماته کړی هم شته ماته کړی هم شته څه خوند کوي که نه چې دا مخابراتو چوک کې ناست یو د ګرمه ګرمه یخني خوري څنګه همداسې ورته راشي یو پیاله وڅښه ورته ګرم به شي که نه یخ موسم دی ډېره مننه خوشحاله اوس قربان شمه ډېره مننه ملتیا مو وکړئ له ښایسته جلال آباد نه خپرونه وګورئ
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست تالاشۍ چوک کونړ ماهي پزي ته راغلي کوم چې یو بهترین ماهي ورکوي خصوصا بیا باراني موسم کې چې دلته رالي او دا ماهي دې وخوړو نو ته به وایې چې واه سلام علیکم. وعلیکم سلام بخیر. جوړ په خیر. جوړ یې تکړه یې انشاءالله اوسئ. وایي ته په برید استاد مشهور یې رښتیا؟ او زه په برید استاد مشهور یم. ماشاءالله. او بل استاد هم دلته شته؟ بل استاد شته دی هغه مې ورکوټی ورور دی محمد طاهر په نامه. طاهر استاد چې دی ډېر تکړه سړی دی ډېره ښایسته ذایقهدار ماهي پخوي هغه اوس خپله چې د تلی دی او راځي. دا اوس دا مایان هغې تیار کړي که تا؟ دا مایان خو تیار کړي هغې دي او پخو مې زه. پخې ته ویې نه سوځې؟ نه نه یې سوځم ولې یې سوځم. باراني موسم کې ماشاءالله ښه کسټمر هم ښه زیات ناست دی. انشاءالله خلک خوښوي خلک خوښوي ښایسته مایان پخه ورده او ښایسته مینهوال لرو موږ ځان سره. بالکل مایان اوس کوم ځای نه راځي؟ مایان خپله اوس د ایران نه هم راځي او تاجکستان نه هم راځي. تاجکستان افغانستان خپل ماهي شته؟ افغانستان خپل ماهي شته دی هو تازه 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 ماهي دی او خو موږ خپله چې دی د دغه مایان پخوو د لغمان د پکتیا دغسې د مزار شریف دغه مایان راځي ښایسته ښایسته مایان راځي او د باران په ورځ او یخ هوا کې به ته ډېر خوشحاله یې؟ او خامخا خوشحاله چې بیروبار یې روغله بس هر سړی خوښوي. دمه به هم نه وي؟ نه مړه دمه چېرته ده ورو خلکو ستاسو خلک ښار کې ستاسو ډېر صفت کوي وایي دی په نرخ هم ډېر ارزانه ورکوي. او په نرخ خو ارزانه په دې خاطر ورکوو روغله چې موږ مشتریان زیات لرو او مینهوال هم سخت زیات دي. د چا خبره لږې ګټه او تلې ګټه تلې ګټه دقه مې لګي که نه دقه مې لګي یاره قربان شم. ډېره مننه قربان. خپل هم نوش جان کې؟ او ولې نه ولې نه اوس به کینو موږ به هم نوش جان نوش جان یې که نه تا ښایسته مایان پاخه کمه او ویې خورې را سره. ډېره مننه الله په کار کې برکت واچوه. خیر اوسې مننه الله دې ژوندی لره. ملتیا مو وکړئ او جلال آباد ښار کې یو باراني موسم ګرم ګرم خوراکونه چې خلک زیات خوښوي هغه کم دي زموږ سره پاتې شي. لیدونکو جلال آباد ښار باراني موسم او د تالاشۍ چوک د ګمرک جومات د مخې مشهوره چرسدیواله شوله نو دا یو ځانګړی خوند او یو ځانګړی رنګ لري چون چې شوله خو ډیره ګرانه ده په نورو هوټلونو کې خو دلته ډیره ارزانه د 100 150 څومره شوړي خوري دلته نلیم پکې اچول کیږي او د ننګرهار د تازه نارنجان واقعیت باراني موسم کې بیل خوند کې ډیره یو ښایسته خوشبوی لري چې یو قاب دی وخوړو دویم به خپله خوري. سلام علیکم. وعلیکم سلام په خیر راغلی. جوړ په خیر. سید د ښه دی. ډېره مننه. نوم دې څه دی وروره؟ حاجي مامور صافی. حاجي مامور صافی. حاجي مامور صافی چرسدیواله شوله. بالکل همداسې ده که نه؟ همداسې ده. ښه شوله څومره وخت نه کېږي چې خرڅوئ؟ یاره ډېر زیات وخت شو چې خرڅوي دلته. لکه هر کال ژمي کې؟ کال په کال سیزن په سیزن یې خرڅو دلته. لکه نورو وختونو کې ګرمۍ کې یا روژه کې؟
روجه کې بس نه خرڅو نه روجه کې خو څوک نه خوري روجه ده روجه کې څه خرڅوي دلته چکنی نه خرڅو ښه چکنیانې او ګرمۍ کې ګرمۍ کې دلته منتو شربت ښه ډېر ښه بس ماشاءالله خو ښه کاروباري نه شکر الحمدلله څنګه کېنو چرته دیواله شوله دې چیرته ادا کړي دام پیښور کې ادا کړي پیښور کې ښه پیښور کې ماشاءالله نو چل خو دې یاد کړی دی او بس څنګه کې چل چې یاد نه کې بل لار نشته ښه زیاتره دغه استادان خلکو ته چل پاسایي نه کوي کنه بس موږ بل خپل تکلیف او زحمت سرتیر کې یو استاد نوم یاد کړ غوره خلکو پس غوري راوړي دي نو خلک مینوال ډیر دي مثلا ها بالکل دغه شش چول کیږي دغه دالچینی لونګ ادرک تور مرچک زیره رومي اوګه ډیر زیات شیان دي نو کوم یو به تعالی زر نلیم پکې شي نلی هر څه چول کیږي نو چې اوسم خلک نخري بیا خو ظلم کوي به زیته دي نو خار ځانم د لاسو شلو سونه چخري دا نشه صدقه پکې وباسي غریبانو خلک ډیر راځي نو ولې نه چې سر صدقه پکې ونه بس هغه کې برکت چیرته خامخا بالکل باراني موسم کې ډیر خوشاله کدي نور عام ور یاره باراني موسم کې خو بيخي خوشاله یو سات ما مخکې کور دځي ها بالکل وګوره خلک کورونو ته په پلاستیکونو کې مړ یعنی پیکم دلته شته دي چې څنګه ستاسو خوخه راشه او یو د په دې چرڅ دیوالي شولې ذایقه وګوریا خون خو کی کنه او خو چې خوند نه څوک د سیوري ډک ډک خپل هم خوري اولنه کني خوري خامخا ورته اول خو ځان دی بیا جهان دی دا مالو اوس پهلوانې مزه ماشاءالله ماشاءالله بالکل خوشاله اوسې ډیره مننه صافي صاحب رشم ډیر دی خبرې هم د سره وکړلې ډیره مننه تا نه یو جان مننه خیر اوس ډیره مننه ملتیا مو وکیا او د باراني موسم د ګرم خوراکونو خبرونه را سره وګورئ لخسته جلال آباد نه هرکله جلال آباد ښار باراني موسم د ګرم خوراکونو خبرونه هله د چې ساسي د خوخي وړ ګرځیدلې وي تر بلې خبرونه ساسي په دران چوپړ کې ازریګه ما تاسو په لوی بهون کې ستن تعالی ربان سپارم اچې ته چوسي خادیات بریلی وسی د سولړی سوکاله تلفات افغانستان په هله لوی علامه مل د خدای په امان